قلت يا عمر لم يكن علامات النبوة شيء إلا قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه. زید وی ما ورته وویل چې زه خو کتابونو باندې علم لرم د انبیاو چې کومې علامې او نښې ما چې مخکې ښکاره وي هغه ټولې نښې. دغه دوه خبرې پاتې وي، یو دا چې دی به ډېر صابر وي، دویمه دا چې دته یو بدوي راشي او دی ګریوان کې ونیسي او دته کنزل کوي یا تیزې خبرې کوي، نو دی به جواب ورته په خندا باندې ورکوي او د بدۍ جواب به په بدۍ نه ورکوي. فأخبرك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اوس دې ذکر رسول الله مبارک نشته دی. عمر صاحب ته وایي تا ته خبر در کوم ګواشه په دې چې زه په دې راضي شوم چې الله زمونږ رب دی او اسلام زمونږ دین دی او محمد رسول الله زما نبی دی. وأشهدك او زه تا ګواه ګرځوم ان شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. زما چې څومره مال دی ډېر مالدار او دا نیم مال د رسول الله مبارک په امت باندې ما خیرات کړی. اوس عمر صاحب خو عالم و، هغه ورته وایي او علی بعضهم، داسې مه وایه چې ما د رسول الله په ټول امت خیرات کړی دی، ځکه ټول امت ته بیا ته رسېدګي نشي کولی، ته به چا پسې بیا دا پیسې ګرځې. داسې ووایه چې د رسول الله مبارک بعض امت باندې ما خیرات کړی، بیا چې دې هر چا ته ورکړي صحیح وشي. فرجع عمر وزید الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. دواړه واپس راغلل. زید چې رسول الله مبارک حلقې ته راغی، یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویل، وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرا. او چې چرته به دې نه بعد بیا غزا و نو هغه غزا کې به دی شریک و. ثم توفي زید رضی الله عنه في غزوة تبوک مقبلا غیر مدبر رضی الله تعالی عنه. په غزوه د تبوک کې چې دی لاړل مبارک هلته بیمار شو او د تبوک د غزا په سفر کې د بیماری د وجې نه هلته وفات شو. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق او صبر. مخکینو کتابونو کې د خاتم النبیین په تعریف کې بچراتلل، نو تعریف په تورات کې داسې لیکل شوی چې محمد مصطفی هغه انسان دی چې لا یجزي السیئه بالسیئه، چې څوک ورسره بد وکړي نو د هغې جواب په بدو نه ورکوي، ولکن یعفو ویصفح، عفه کوي درګذر کوي. یو شخص یو ځل را روان شراغی پلاره کې یو سمسیره ښکار کړه. سمسیره یې ژوندۍ په نستوڼي کې واچوله. مسجد نبوي ته چې راغی حلقه د صحابو ناسته وه او حلقه باندې قدمونه راواړول دې منځ ته راغی او رسول الله مبارک حلقه کې ناستو او نبی علیہ السلام ته داسې په سختو الفاظو وایي تا هغه انسان تدعي النبوه چې د نبوت دعوه دې کړې ده. دې اړخ او دې اړخ نه صحابه کرام را پاڅېدل چې دا بانډچي بدوي د آدابو نه خبر نه دی او د ده څه کار دی چې راځي رسول الله مبارک ته داسې الفاظ وایي چې کله اراده د انتقام کوي مبارک هغې ته اشاره کوي وی کښېنئ، دې اړخ ته اشاره کوي وی کښېنئ. وی دې شخص خبرې زما سره دي که تاسو سره دي؟ وی تاسو سره دي. وی ستاسو دې کې څه حق دی؟ که سخت الفاظ وایي ما ته یې وایي، که زه یې معاف کوم معاف کولی شم، که زه ترې بدله خلم اخیستی شم. تاسو کښېنئ خپل. ورته وایي انسانه ما تا سره څه بد کړي وو چې داسې الفاظ دې راته ووایي؟ هغه را سترګې پرې راوایستې او تتکلم معي، ته لا ما څه خبرې کې؟ والله لا آمن بك حتى تؤمن بك هذه الدب. د الله په ذات مې دې قسم وي، د الله سې داسې خوشې قسم سیرې مسجد کې ټوپ کړل
چې دې سمسيري کلمه د شهادت نه ویلې د بدر باندې ایمان رانوړ. سمسيره مسجد کې داسې خوځیدا، صحابه حلقه ناست دي. رسول الله مبارک دې بدوی ته وای وعده کې زما سره کدا سمسيره زما د نبوت گواهی ورکی ایمان براوړی بیا وی قل یا ضب من انا سمسيري وای زه څوک یم. سمسيري مخ راتاو که رسول الله مبارک ته او د انسان په ژبه ګویا نشوه اشهد انک رسول الله، زه ګواهي کوم چې ته د الله رسول یې. وقد افلح من آمن بک، چا چې ایمان در باندې راوړی دی هغه فلاح به منتهی خلاصې به منتهی کامیاب شو. وقد خاب من لم یؤمن بک، او په خسران او په تاوان کې پاتې هغه خلک دي چې ایمان پتا نه راوړي. بدوی راغی مخامخ کېناست، عادت یې سردار ته جوړ شو، خپل کلي ته لاړو. سمسيره ورسره ده، کلیوالي 400 کسان تیار کړي دي، په مدینه منوره د حملې اراده لري. 400 کسان دي. دی ورغی وی څه کوئ؟ وی ځو مدینه منوره باندې جنګ کوو. وی زما یوه خبره واورئ، ما سره نن داسې معامله وشو. دې سمسيري خوشې کړه، وی دې زما د وړاندې د رسول الله مبارک د نبوت او د کلمې ګواهي ورکړه. څومره خوند به وکړي چې زه درته مخکې یم، تاسو را سره یې او ټول لاړ شو ایمان پرې راوړو. هلاکېږئ، تباه کېږئ. ټول ومنله، بس هغه تورې و غشي و نیزې کېښودې او د یو شخص په دعوت باندې 400 کسان راغلل. هغه ورځ مازدیګر باندې الله تعالی هغوی ته ایمانونه نصیب کړل، ټولو ایمان راوړل. اخلاق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډېر مزیدارو. بقیه د بیانونو او د صحابو د ایمان واقعات انشاءالله نور بیانونو کې به وشي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا